د مخلوق علم په ټولو اشیاء محیط نه وي. علم محیط دا خاصه د اله العالمین ده، دا د خداوند متعال علم. د انبیاء علیهم السلام علم که زه استاد ته مثالونه در کوم دا ډیر مثالونه لري. سلیمان علیه السلام ته چې ملا چرګک تینا رک شو، څومره لوی بادشاه و، د ټولې دنیا بادشاه و، پیغمبر و، لوی علم یې لره، خو د ټولې دنیا علم ورسره نه و. د بلقیسې تخت بادشاهي رعیت د ده د بادشاهۍ د لاندې و، دی د ټولې دنیا بادشاه و، نه ورته بلقیسه معلومه و نه د بلقیسې بادشاهي ورته معلومه. او ملا چرګک چې راغی څه ورته وایي؟ حط بما لم تحط به خبرا، زما په یو علم احاطه ده هغه چې ستا په هغې احاطه نشته. قرآن کریم دا واقعه ذکر کوي. دا دی اوس پیغمبر دی خو د ټولې دنیا علم نشته ورسره. کوې د بلقیسې دغه علم به ورسره وي که نه؟ خو که یو سړی اوس د پیغمبرانو د شان نه انکار کوي چې وګوره سلیمان علیه السلام اډو علم نه لري، که د علم وی د بلقیسې علم به یې لره، دا اوس بېادبي ده. ولې؟ بل آیت تراشه مبارک را روان دی او په ډېر لرې مسافه کې میږی خپل هغه رعیت ته وایي چې لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان علیه السلام او لښکر د هغه هم چېرته د خپو لاندې پیمال نه کړي. ادخلوا مساکنکم، سړو ته دننه شئ. د میږي اواز اوسه پورې چا اورېدلی دی؟ نه دی اورېدلی. او سلیمان علیه السلام په زرګونه کیلومتره لرې کې د میږي اواز اورېده. دا هم د قرآن کریم قصه، هغه هم د قرآن کریم آیت. دا دواړه تا ته اوس څه خبره ښایي؟ که ودې وي چې د سلیمان علیه السلام علم غیب کلي دی نو دروغ دې وي. ولې؟ د بلقیس علم ورته نه و دته ښکاره، څنګه کلي ورته ثابت؟ که ودې وي چې اډو علم نه لري، د غیب اډ ساوري ناسه علم نه لري، نو سلیمان دا د میږي دا خبرې نه د انکار وکړه. نو خو دې ته به راشي چې نبی دی علیه السلام علم کله شته او کله نشته، په څه شیونو شته او په څه شیونو نشته. چې چا انکار وکړه چې اډو نشته نو تنقیس یې وکړه، تنقیس یې وکړه، کمې وکړه، د اهل سنت نه ووته. چې چا وویل چې په هر شي علم دی نو زیاته یې وکړه، دا هم د اهل سنت نه ووته. دا مثالونه دي، تاسو ته څو مثاله چې زه درکړم. بخاری شریف حدیث دی، موسی علیه السلام پیغمبر دی علیه السلام تقریر یې وکړه، او تقریر نه بعد ورته چا وویل چې تا نه اعلم لوی عالم شته؟ نو ده ورته وایي چې ما نه لوی عالم نشته. خبره خو یې روغه وه، دی نبي و رسول و صاحب د شریعت و، د شریعت په علم کې دې زمانه کې د ده نه لوی عالم بل نه و. خو د خدای تعالی دا خبره خوښه نه شوه. بخاری شریف حدیث دی، ولم يرد، او رد نه که موسی علیه السلام دا علم خدای تعالی ته په دې خوښه نه شوه چې تا نه تپوس وشو چې تا نه غټ عالم شته، نو تا به ویلی وی چې او الله اله زما نه لوی عالم، تا به داسې ویلي. اوس یې مجبور که چې ته به اوس ځې چې تا ته زه غټ عالم وښایم چې شته که نشته. وی ته به ځې مجمع البحرین ته، هلته زما یو بنده دی، هغه سه به ملاقات. سلیمان موسی علیه السلام یې څومره وکړه او پسې تکلیف یې کړ، هغه خضر علیه السلام. نو بیا هغه درې خبرې معمولي خبرې وي، هغه ته دته علم نه و پکې، خضر علیه السلام ته پکې علم و. کله چې دوی دواړه په کشتۍ کې سواره شوله نو حدیث د بخاری شریف دی چې یو چنچڼه راله عصفوره، او په دې مخوکه کې یو څاڅکی اوبه د بحر نه اوچت که. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې پوه شوې دې کې څه ته اشاره ده؟ دا مرغۍ چې دا یو څاڅکی اوچت که. وی خو تږې وه اوبه یې وڅکلې، نو وی دې کې دې ته اشاره ده چې زما او ستا وسائر الخلائق، زما علمي و علمك و علم سائر الخلائق، زما علم او ستا علم او د تمام کائنات د مخلوق چې څومره مخلوق دی د ټولو علم په مقابل د علم د خدای تعالی کې دومره کم دی لکه دا یو څاڅکی چې د مرغۍ د دې دریاب نه اوچت کړه. نو په ټول مخلوق کې محمد مصطفی راغی که رانغی؟ اوس نبی علیه السلام ډېر لوی علم لري. که دا ټول مخلوق راغونډ کوي که نه، د ټول مخلوق نه د محمد مصطفی علم زیات دی، لوی علم لري. خو داسې مه وایه چې محیط دی او په ټولو اشیاو دی، او د خدای تعالی علم محیط دی، د ده محیط نه دی، د په ټولو اشیاو نه دی. د ده علم چې بیا راواخلي او د اله العالمین د علم مقابلې ته یې واخلي، نو لکه دا څاڅکی چې دریاب سره څومره کم دی، نو دومره لوی فرق لري. بیا نو یو جانب انکار کوي چې علم نه لري، هغه کمی، یو جانب پکې ورخواږه شول چې په کلیاتو جزئیاتو په هر شي باندې علم دی. نه،
بعض شاعرانو نه یو شعر وزي هغه شعر کې به تاسو تاویلی صحیحه کوئ. زه بعضې نطخوانانو ته وایم چې دا شعر یا مو وایئ یا یې کوایي خلک پې پویوئ بیا